الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي رواية حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. گران محترمين رقم خبرې مې واورېدلې قسم دا نه و چې پر میلاد داسې په تفصیل وغږېږم نه زه غږېدلی یم تر اوسه داسې په تفصیل خو دا بریالویان پاکستان په دې نورو ځایو کې ډېر رقم خبرې کوي نو قسم شخص نه دی نه پر یو چا باندې خاص خصوصي لګاو کوم اصلي مقصد مې د مسلې پره په تحقیق په ښه طریقه بیانول دي الله پاک دې ماته توفیق راکړي او الله پاک دې په دغو رقمو باندې عمل راکړي. تر ټولو مخکې اول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي هغه سړی ایمان نه لري چې زه وده ته تر ولدو تر والدو تر ناس تر خلکو هغه وده ته محبوب نشم. په بل روایت کې تر اهل و تر مال و تر ټولو انسانانو. دا حدیث هغه مسلم هم روایت کړی دی او په کتاب الیمان په حب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حب د رسول الله من الیمان بخاري هم بیان کړی دی 15 نمبر حدیث دی او د مسلم د 44 نمبر حدیث دی. نسائی په کتاب الیمان په علامة الیمان کې هم راوړی دی هغه په 1590 نمبر کې ابن ماجه په مقدمه باب الیمان کې 80 نمبر حدیث راوړی دی. خو دغه حدیث تشریح اول محبت څنګه محبت دی محبت اقسام دي یو محبت د اجلال دی د اعظام د تعظیم دی چې سره د پلار سره کوي یو بیا محبت دی د شفقت او د رحمت چې پلار د زوی سره کوي یو رحمت دی د استحسان د احسان د دې محبت دی چې هغه بیا دغه عام خلق د نور خلقو سره کوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په درجه ټولو غټ په ټولو حتی په دغه کې اختلاف دی چې دا محبت اختیاري دی که دغه یعنی طبیعي محبت دی که غیر طبیعي محبت خو سره د مور سره ډېر لري د پلار سره لري د ورور د زوی سره لري د عیال سره لري دا څنګه سنو مسلمان نشو پیدا. حاکم علامه اشرف علي تھانوي وایي چې یا د عقلي محبت دی عقلي محبت دا معنا دی که چیرې د پلار د عمل یا د قول د رسول الله د قول یا د فعل سره ټکر راغی نو سړی به د پلار کار پرېږدي د رسول الله فعل یا د رسول الله قول مختاریت وایي. او شاه صاحب شاه نورشاه کشمیری رحمت الله علیه دا وایي چې یا هغه محبت طبیعي دی نو غیر اختیاري وایي هلته اوس نو یو حدیث ته رسول الله راځي چې حضرت عمر ته نبي علیه الصلاة والسلام ویله دا مسلمان نه دی چې تر الو تر عیال نسم ورته محبوب هغه ویل یا رسول الله تر نفس ما چې تر ټوله ته محبوب یا نبي علیه السلام یا دا کفایه نه کوي یعنی تر ځان به مې دول اوس نو تر ځانه دی دغه توجیه هغه چې معلومات وایي مخکې د حضرت عمر سر نه خلاصوي دي چې طبیعي محبت شي نو برول نفس تر باندې ګران دي جانانه وروسته دا چې هغه په پوسو چې دا عقلي شي وروسته ولیا رسول الله پاک له خو نو تر نفس هم تر باندې ګران دوهم او شاسه وایي چې یا طبیعي محبت دی او دا وره دي چې حضرت عمر هغه رسول الله توجه نه ورته کړی دا خپل نفس سره محبت و لیکن چې نبی علیه السلام توجه ورته وکړ خپل د نفس محبت هغه مرکی رسول الله په طبیعي محبت لا تر ځان مهم خیر خو دلته شاه صاحب دا وایي دا دلته لکه نزاع لفظي چې طبیعي خپل په کور کې پر دوه قسمه دی یو هغه طبیعي محبت چې په چا کې راځي اسباب یې کمال جمال نوال وي نو که ښایست هم پر رسول الله کې دی او که کمال دیم پر رسول الله کې دی او که عطا ورکړه د عرش او د علم او د نور شانون په نبی علیه السلام دغه وجه اوس محبت خیر په هغه پرېږدي دونه محبت به نه وي لکه د الله سره. دا اول شو. دوهم دا خو د محبت معناوي شو د محبت خبره سو ترمول تراب چا به سړی محبت زیات وي خو د خدای په اندازه محبت بنوي نور به د نبی علیه السلام محبت تر هر څونه زیات وي. دوهم دغه میلاد چې اوس مروج دي په دې میلاد کې
اکثر علما دا وایي په دا خاص مروجه طریقه باندې دغه میلاد خپل څوک دی هغه بدعت دی. بعض علما نفس دا وایي چې میلاد صحیح دی. دا میلاد هغه څوک دی بعض دا وایي چې هغه صحیح دی. چې وایي نه دی صحیح هغه وایي دا تر جایز نه دی، هغه ډېرې وجوه وایي. اول دا هغه نبی علیہ السلام خپل نه دی کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 کاله نبی علیہ السلام 23 واره پر نبی علیہ السلام یا 22 واره پر نبی علیہ السلام خپل میلاد راغی. په دا 23 کاله کې در اولاد سنی ول او د سنت چې دا د نبی علیہ السلام خپل نبی علیہ السلام خپل دا حدیث کې د خپل ځان په صفت کې دانه ویل چې زه سید دول د ادم نبی علیہ السلام مبارک داسې خبرې نه دي کړي چې هغه ظاهري د عقل څخه خلاف او رسول الله مبارک د ستونزې جوړولې، خو د نبی علیہ السلام صفت هم پکې و چې هغه معراج ته تلل. څونه سخت دا څونه خلکو ګر سره منی نه د عقل خلاف نبی علیہ السلام دا خبره پرېښول دایم نه ده پرېښ. نو میلاد بیا څنګه و چې دا دونه غټ یا د شاعر سره د اسلام یا فرض واجب یا سنت د رسول الله نو نبی علیہ السلام ولې نه بیانوي؟ نه کېلی کړی نه کولی کړی. دوهم صحابه مبارکان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معشوقان و، هغه داسې موحبین و داسې عاشقان و چې هغه عبد الله بن عمر ته پیاده چې په ټولو کوڅو کې د مدینې پر هغه لار حتی تر مکې مکرمې تر مدینې منورې 280 کیلومتره ده، پر دغه لار باندې دی پر هر ځای چې باغه نبی علیہ السلام تاسو دی به تاکید حتی چې نبی علیہ السلام بازای ته شای جواب ته تللی و دی پر هغه ځای شای جواب تللی. هغه دونه محبان او عاشقان و نو دی ولې نه وکړي؟ دی ولې نه کوي؟ او پاتې سوله دا اکثر علما د علماو نمونه او کتابونه وشانم فرد بیا درته هم دغه لیس په پای کې وایي چې دا ګرد علما دا وایي او بیا درته هم دا ټوله صحابه مبارکانو په ټوله ملک کې دی ولې ونه کړي. دغه رقم عاشقانو د نبي صلی الله علیه وسلم نور وروسته تابعینو نه دی کړی، ائمه اربعو نه دی کړی. دا پام ورته وکړي که په دغه الفاظو باندې ستاسو په دې خبره باندې سر خلاص د ګردو دغه لیست علماو ذکر کیږي، نو دا بیا ولې د تابعین هم نه دی کړی او د بل هم نه دی کړی او نو خود دغه څوک دی دا بدعت دی. او بعض علما وایي چې نه دی بدعت، لیکن په اصل کې چې ورته وګورئ نظام نفسي ده. یو خو اکثر علما دې ته دي چې دا بدعت دی او هغه چې بعض وایي نه دی بدعت هغه هم دا دي چې موضوع حدیثونه به نه بیانوي، خرافات به نه وي پکښې او دغه رقم لغړزنې به نه وي پکښې، سازونه به نه وي پکښې، سروزونه به نه وي پکښې، دغه جشن ملي دا به جشن به نه ځینې جوړوي، دغه چې که سیرت بیان کړي نو پروا نه کوي. دا بعض وایي. نو بېرته او تخصیص د ورځې به هم نه وي. نو هغه کسانان چې وایي ستا هغه و دغسې سیرت خو د نبي علیه السلام مبارک هغه سیرت چې ګرد عمر سره بیانوي په دغه حال کې ټول عمر چې سړی کوي په دې عبادت کې هېڅوک یې د سیرت بیانولو څه منکر نه دی. د دغه طریقې د مروجې طریقې څخه یې څوک رد کوي پر مروجه طریقه نه پر عام. دوهم او دا بعض علما دا وایي دغه علما دا اکثر علما چې وایي دا که خرافات هم نه په خاص ورځ باندې د نبی علیه السلام مبارک په دوشنبه باندې پیدا شوی دی، لیکن نبی علیه السلام مبارک د دوشنبې روژه خوښه و په دې وجه نه چې هغه نبی علیه السلام پیدا شوی دی په هر هفته کې چې دوشنبه ده. ولې وایي زه په دوشنبه او په پنجشنبه عمل کېږي، زه خوښه په دې ګڼم چې ښه عمل مې وکړي، زه په دې ورځ کې روژاتي یم. دا د نبی علیه السلام حدیث دی. نو دغه ورځ هغه په دغه ورځ کې که سړی روژه نیسي یا خاص عبادت کوي دا تخصیص دی. تخصیص زموږ دا کتابونه هغه دغه تخصیص خپله څوک بولي ښه نه بولي. د دغه وجې څخه وایي دا تخصیص چې موږ ټول کال یې بیان کړي، بله ورځ یې بیان کړي، خیراتونه وکړي چې اوس مو کار کوي هغونه خیراتونه وکړي، د نبي علیه السلام سیرت بیانول دا یقیني په دې کې هغه د رسول الله د محبت اظهار دی. دا بالکل خو ماسې تعین د ورځې مو ورکوي، خرافات یې مه وایاست او التزام د دې شی مه کوئ چې پر سړي لازم نه وي، فرض نه دی، واجب نه دی او د شاعرو څخه د اسلام نه دی. هغه کوی د الله رسول وایي لکه اذان یا نور شان، نو بیا هغه اذان که په یو کلي کې په پراکلي جنګ روان دی دا شان خو د شاعرو څخه د اسلام دی، دا خو هغه شی نه دی. نو چې نه دی دا خاص ورځ او نور دغه څوک نو هر څوک چې بیانوي هغه خو څوک یې نه بیانوي اکثر یې بیانوي په دې کې دی. دا یا بل نو په واقع کې نظام نفس هغه کسانان چې وایي بیانول هغه صحیح دي، دا بل کسانان وایي دا تعین د ورځې مه کوئ، دا یو او دغه رقم خرافات موضوع یا حدیثونه جشنونه مه کوئ. د جشن اجازه
د نبی علیه السلام ماشاءالله د دوه وخت وروسته په بل شي کې نه راغلی لکه دا چې غټه ورځ ده چې رسول الله مبارک پیدا شوی د خدا غټه ورځ ده چې نبی علیه السلام مبارک هغه دغه شوی دی دې ځای ته ښه پام وکړئ چې نبی علیه السلام مبارک نبی شوی دی دا غټه ورځ ده چې نبی علیه السلام معراج ته ختلی دا غټه ورځ ده چې نبی علیه السلام هجرت کړی دا غټه ورځ ده چې نبی علیه السلام د بدر غزا د اسلام والا غزا وکړه کامیابی راغله دا غټه غزا ده چې محمد رسول الله په وایي کې هغه ټکي نور خوري ورځ ده چې ورځ دي دا خو په هغه غټه ورځ ولې په ورځ چې د رسول الله په ژوند کې دا نور اجازه نه دي شوی خدا خاص ورځ دي په نور ورځ کې نبی ویل نه کې خدا ګرځه دا رقم دا بل سبل بعض دا اعتراض کوي وای دا چې ورځ ده چې نو ته وای دغه چې د ازادي ورځ افغانان لمانځي هغه نه لمانځي دا وایي موږ وایو د ازادي ورځ هغه په دې معنا نه لمانځي چې د عبادت او طاعت او بندګي ده دغه د 12مې ورځ په خاص ورځ په خاص تعین چې څوک په دغه نامه یې کوي چې دا د عبادت ته نو ځکه دوی منځ نه کړی ده او که دغه شی وایي عام اوس مجاهد ته وایي دغه ته دغه ورځ مو بوله په عام ورځ کې د خدای د رسول سیرت خو ټول کال بیانېږي دا بل سوال دغه په نزاله بزه سو بل خبره بعضی کتابو ته دا خلق اوالی ورکوي وای په دغه کتابو کې وایي چې دا هغه بالکل څوک دی هغه جایز دی ګرانو محترمینو دغه اوالی چې دی ورکوي دا اوالی غلطي دي زه دغه اوالی د توامه د ټول کتابو ته چې غواړم چې دا ټول کتابونه هغه دغه وایي چې دا بالکل په دغه ورځ چې تخصیص یې کوي یا خرافات یې پکښې بیانوي موضوع حدیثونه پکښې بیانوي دا خپله څوک دی دا بالکل په دغه طریقه باندې نه ده جایز دا حسابوي او دغه تخصیص په دغه ورځ کې سړی کوي تاسو دې ته پام وکړئ په قرآن عظیم شان کې سړی د خاص ورځو چې منسوسې نه وي سړی په لمانځه کې تخصیص نشي کولی دا ټول وایي نو د خاص منسوسې ورځ نه یې راغلی ته څنګه کوي حدیثونه ډېر دي چې بدعت دی او دا بدعت دی او هغه بل بدعت خو دلالت کوي او دا په آخر کې د امورو درته راشي تاسو سیر اعلام نوبلا هغه شپاړسم ټوک 216 دغه رقم فیض الباري په ورته ګوري دا خپل هغه راولا کوي په 2 ټوک 416 صفحه کې دا ټول پر بیان کړی دغه طریقې دا ډول دی بدعت ولې رضی محترم ارنی وقات په جلد اول 413 کې بدعت ولې مرقات هغه په 2 ټوک 15 صفحه کې هغه بالکل راولا کوي دا تاریخ خدای شی ول دی او دا هغه بد بلل دا رای سنت د مولانا بازالک بیا کتابونه موږ سره استو هغه به ټول په پاک کې سره وګوري دا لږ ما چې دغه بازو دا ویلي وګوره دا ټوله ته مو د دیوبندیانو چې هغه فتاوا راځي کاملیا د هغه راواخه فتاوای من معلوم ده صراط المستقیم دی ګوره دا والی بره ډیریږي سبق دغه بل امداد الفتاوا د چې معلومات اشرف علي تنوي هغه وګوري هغه هم ته موږ ټولې صفحې په وروسته کې اسو ته وګوري امداد الاحکام د منظفر احمد عثماني وګوري جواهر الفقه وګوري او دغه رقم دغه فریدیه حواله چا ورکړی و په فریدیه کې دا وایي چې دا خپل څوک دی جایز دی سبحان الله فریدیه ته چې وګوري هغه په تور وایي دا په هغه صورت کې سیرت بیانول شکار دی چې التزام د مالا الزام ونه کې چا شي د لازمي د فرضان لازم کې خرافات نه په ظلم مصرفونه نه جشن نه جوړي دغه چې سیرت بیان کې پروا نه کوي دا ټول کتابونه دا چې دی حوالی ورکړي دا په پای کې موږ ذکر کوو دغه حوالی دا څوک لیکلي دي دا غلطي لیکلي دي دغه لاکیه دا بالکل دغه حوالی صحیح نه دي دا مو بل خبره سواله چې ودغه ځای ته مو پامي دا مؤم درته بیان کړل چې دوی دا وادي ورکړي په پښتو خوار سره په دا په پښتو دي په پښتو یې وګوري اوس نو بلې خبرې ته غوږ نس عاشقین د رسول الله نه د بیان کړي تابعین نه د بیان کړي ائمه د مذهب نه د بیان کړي د دیوبندي ملانو پلانو دیوګورد نه د بیان کړي ما خبر ته غوږ ونسي او صحابه رسول الله نه پیلي کړي نه کولی صحابه نه پیلي کړي نه کولی تابعین نه پیلي کړي د نه کولی کړي دا ورسته په دې ورسته قرنو کې موږ هغه کیسه ټوله ورسته لیکلې د چې مظفر حسین هغه پیدا کړی دغه بیا ورسته درته وایي د ټولو نه ده کړې اوس زه تاسو خبره کوم چې دا ټول صحابه دا ګوډ نه ده کړې او ورنسه دا څوک وایي دا ما العیاذ بالله دا ټول وایانو دا ما خبرې واردلې وای دا چې دی وایان نه مني
وای وابیان نه مني وابیان د دې انکار کوي نو خو شابه هم نه کړی نه ده نه قولي کړی ده نه فعلي کړی ده ټول شابه تابعین هم نه ده کړی زموږ ائمه د مذهب هم نه ده کړی دیوبندي علما چې نوم دی زده هغه حقانیه والا نه ده کړی مولانا فتح صاحب نه ده کړی مولانا عبدالحق صاحب نه ده کړی هغه حسین احمد مدني نه ده کړی شاه عبدالعزیز صاحب نه ده کړی او دا غره کمره ولار شیخ الهند نه ده کړی شانور شاه کشمیری صاحب نه ده کړی هغه ټول دغه په دا خاص طریقه د خاص وخت لپاره و دې ته بدعت ویل نور خو د سیرت بیانول څوک انکار نه کوي سبحان الله دا ګرځه نو دا ګرځه غوانه صداقت د وابیان سو دا ګرځه بیا یو خبره واورېدل یو چا ویل په قرآن او په حدیث مو ثابتوو نو چې په قرآن او په حدیث ثابتوي زما دغه تصور څو خلاص شابه مبارکانو دا یو لا په څوار نظر په حدیث نه ثابته تابعین نه ثابته دا و دا ټول دی بندي غټو علماو په حدیث کې نه کپیدا دا خاص طریقه په خاص اورا چې څه کوي او په دا خاص خرافات یې کوي دغه نه کپیدا نو څه ما سر مطلب شي چې عیسی علی السلام راغلی دی او کمیټه صاحب اوس مشته دی مطلق ته راغلی تاسو وی دی او کته خپل مشته دی مطلق یاست نو په دغه ځای سره مطلب شي ګورئ دا په دې ټولو کارو کې نه و دا بالکل ډېره وروسته دا پیدا شوې ده ډېره وروسته هغه هلته موږ لیکلې ده چې دا هغه لږ درته ووایم چې دا چا پیدا کړله او هغه دغه وار څه شي پکښې کول مقصد یې څه شي و دغه یې نه کوي نو هغه دغه وه نور که دغه حقانیه راجع که چې نوم د فتاوا دی هغه ټول ما درته وویله په دې کې کومه خبره نشته خو دغه په اولو صدیو کې نه وه په شابو په صدیو کې نه وه د تابعینو په صدیو کې نه وه دا وروسته تر دې دا ډېر وروسته دا پیدا شوله چې دا مظفرالدین سلطان مظفرالدین په محفل کې به 15,000 بزی او لزر چرګان دا لالول خرافات او شان بیانول اکثر به د دوی صفاتونه کوله دا به بیا څوک سودا پیدا کړه دا ډیر وروسته ده هغه بعضې بیخي د صدۍ وروسته بولي هغه سیر عالم نوبلام دا راخصې دا وروسته څوک کړی رواج کړی د په تابعینو په دې غټو په خیر القرون کې دا بیخي هغه نه وه نو دا ګرانو محترمین نوې خبره ده زړه خبره نه ده د پخوا نه وه دا بله خبره سبحان الله دیوبندي ټول علماو ته شابه ته وابیان هم د دوی په لیچه د دین خارج بولي دی ټول ته موږ په قرآن کې امر شوي شانو کما امن الناس څخه په اتفاق څوک مراد شابه موږ به ایمان دي چې لکه شابه دی هغه څخه څوک انکار کوي بیا په متوګه پر هغه ورځونه کې یو دیوبندیان چې دا ګرد وابیان دي تورسه د حقانیت موږ نیم افغانستان د حقانیت شاګردان دي د استادان دا هغه دا وابیان دي او چې موږ پر مولانا شفیع صاحب هغه وابي دي او سکراس خان صدر صاحب وابي دي او راولان سره دغه د دیوبند رشید احمد ګندویان ورشای کشمیری قسم په خدای هغه نقادو او هغه خپل یو دا شاعرانونکي علمي آیات من آیات الله هغه داسې انسان و هغه راولان سو هغه دی او چې علومات اشرف علي تانوي دی اجنداد الله ماجری مکی چې د خپل زمانه هغه کامل پیرو هغه راولان سو د دې په اصطلاح کامل پیرو هغه را دا ټول راولان سو دا وابیان صاحبان د دې په معنا دا هغه په نظر دا و چې د دین خارج سبحان الله دا خو بل خبر شپږمه ډېر وروسته دا پیدا شوې ده دا ستاسو محبت ولې بله دا رسوس محبت ولې د رسول الله سره وخت وسېزن لري نو خو د نبي علیه السلام سره رشته محبت لري دا خاص ورځ ولې دا خو د خدای رسول نه د معاینه کړی نه قولي نه کوي نه شابه نو خو ټول وخت یې محبت سره وکړ ټول وخت یې سیرت بیان کړ او ټول عمر سیرت بیانول دا بالکل په اعلی درجه کې دی په دې کې څوک څه نه وایي اتم دغه ورځ چې فرنګ چې تعین د ورځ یې وکړي دا څه خرافات هم جایز شي دا هم جایز شي دا څه پر رقم چې لکه څه چې واس دا رقم جایز ده سیده دا در سره منلې نو بارا چې شي بولي فرض بولي واجب بولي د شاعر سره د اسلام بولي یا مستحب بولي نو د مستحب څخه چې څوک انکار وکړي دا د دین خارجي او راولا کو د مستحب چې د دین د مستحب سره فرید سخت انکار جن وکړي هغه هم د سیرت سره انکار نه کوي د خاص ورځې سره د خرافات سره د موضوعات سره بیانول سره خلک ځان ته را بولل خدای ته نه را بولل مصرفونه ډوډۍ و دا شان کول دغه ترابو نشدا د مستحب سره انکار وکړي دا بار سره دغه ورته وای خارج ورته وای د دین واجب خو څه هغه چاته وای چې د دین خارج نو دا بر د دین خارج دا وس علامه ده دغه چې دین خارج پر مستحب باندې انکار در سره روا دي سره په چا باندې پیچي دا بیا پام ورته وکي بل خبره ده نام دا وایم دا مسله د سیرت حدیث بیانې دا په فقه کې نه د وادیان د فقه سمون کې د حدیث خو نه دي منکر د سیرت څخه هغه نه دي منکر هغه نه کار نه کوي دا یو بل
دا ګرد خبرو ته غوږ ونیسئ چې په دغه ځای باندې مو سر خلاص شي. ګرانو محترمینو صحابه مبارکانو دا ګرد اوس چې شول خلاصه د خبرو په پای کې دا د پای خلاصه دغه شوه چې سیرت بیانول دا د رسول الله مبارک کې کینې د محبت نقشه ده. دا د محبت د رسول الله علامه ده. تاسو باور وکړئ چې موږ به د اخري جمعې راغلې د ډېرو جمعو څخه موږ پاکستان کې دلته هغه ډېرو جمعو کې به موږ په آخر کې سیرتونه بیانول هره جمعه چې او په دې خوشحاله کېږو او د نبي علیه السلام سیرت شمایل ترمذي دي، د نبي علیه السلام کتاب المغازي دي، د رسول الله مبارک د ولادت کیسې دي. دا ټول مولد او دا ټول شیان هغه د نبی علیه السلام په سیرتو کې داخل دي او دا سیرتونه موږ ګرته بیانو. هر څوک چې شوق لري په ګرد کال کې بیانې ټول مسلمانان دي. دا ګرد علما هغه راولاړ شوي دي چې دغه وایي چې تخصیص مه کوئ. ګرانو محترمینو دا ټول موږ واجام کو نو څوک پاتې شو نو زموږ د افغانستان ټول استادان هر څوک چې یو څوک نشو پاته دا ټول علما زموږ راپسې ټول په دې باندې قایل دي چې هغه دغه ورځ په دا خاص طریقه نور خو نه وایي سیرت څوک نه بیانوي، د رسول الله سره محبت څوک نه لري، د جانان محبت ټول عمر سره څوک کوي هغه کوي. بله خبره دا ده چې دا خو ما خاص دغه په دا خاص ورځ نو ګرانو محترمینو په دا خاص چې خیراتونه کوي مخکې ورځې وکړي نورې ورځې وکړي نو دغه تاسو ولې خاص په دا خاص ورځ په دا خاص رقم باندې تاسو دا ولې کوي. بل کومه درجه دا د علماو ته وایي چې د خدای په لیاس تاسو دغه وکړي. یو مسله چې اختلافي وي د اختلاف سره ځان ګوري تاسو په زرګونو علماو ته بلکې صحابه ته د نسبت کوي. دا نسبت موږ په نسبت باندې بدلېږي. موږ ته وکړي خو صحابه ته کوي، موږ ته دا نسبت مه کوي او موږ خو نه بدلېږي. خو موږ داسې استادان چې کوي چې هغه یې کینې تاسو باور وکړئ چې رتبې دي د غټو رتبې دي هغه متبهرین علما او هغه بزرګان او هغه مجددین و هغه داسې انسانان د خو د مجدیال په ثانیه په دې کې دي چې هغه دغه ورځ صدقه نقشه نشته. حتی د صوفیه کرامو عمل وایي دي چې هغه بالکل حجت نه دي د تورې لیکلي دي نور هم داسې. نو دا تاسو په دې کې پام وکړئ دا کار مه کوئ. بله خبره دا ده دا وکړئ تاسو ولې دا پنځه شپږ مسلې څه مسلې دا بعضو علماو مسلې سیزن وخت لري تاسو ولې دا خاص درې څلور پنځه شپږ مسلې دي دا ولې واته مسلې څه دا خو په لکونو مسلې دي واجب او غیر واجب خو چې تاسو واجب هم بد بوري واجب او غیر واجب خو دغه سره پیژندل کېږي چې واجب هغه څه کنه مني چې څوک چې د کې کتابو ته رج مختار ته ولا ورکی او رج مختار هم وایي او بایزایق ته ولا ورکی هغه وایي نو بیا تاسو پر دې باندې انکار کوئ نو پر بایزایق انکار کوئ. دا خو تاسو ورته ستنزل کوئ دا خو بایزایق ته ستنزل کوئ دا خو هغه رج مختار نه ستاسو ستنزل کوئ دا خو د خلکو ته دا ول تاسو وایي او دا ګوري دا بله. نو ګرانو محترمینو خدا په لکونو مسلې په میلاناو مسلې دي هغه د مسلمانانو د مسلمانان په اختلاف کې ولا چې خرابي بولي دعوت ورکړي اسلام کوي دغه ورځ چې اختلافي ده خو د اختلاف موضوع بس مخکې خیرات وکړه نو څه پیښیږي. نو یو خبره ده بل د نور څه چې کوم غالي دا نور څوک درته وایي نور بستا زه به درته وایم چې هغه د په دې پوسم چې رسول الله د رسول یو څوک د رسول الله مبارک سیرت بیانوي خلک ځان ته نه را دعوتي خلک والا ته را دعوتي رسول الله ته را دعوتي رسول الله دین د خدای دین ته را دعوتي او لیکن تاسو باور وکړئ چې موږ محبت سره وکړو هر څوک محبت سره وکړي. نو دا بله او بله په پای کې خبره دا کوم لسمه دا خبره ده چې تاسو دغه یپله وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یروي الجمع نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا دوه کاره منسوسی دي. یو کار دا منسوسی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع وکړي د جمعې په ورځ عرفات او د شنبې په ورځ اخترو او برنو دغه میاشتم دغه د ذوالحجه که پسې محرم که پسې سفره که وروسته بیا څوک هغه ربیع الاول که اوس دغه شپې تاسو سره حساب کوئ دا منسوسی دی چې د اختر د جمعې د شنبې په ورځ او د رسول الله مبارک د میلاد ورځ او د وفات ورځ دوی دواړه یوه بولي دواړه او بیا درته وایم خو د ولاد ورځ هر یوه چې تاسو بولي تاسو راځئ عبارت دغه تاسو حساب کړئ وفات خو پر دغه نه جوړېږي دوی میلاد او وفات دواړه 12مه بولي څوک یې بل خو زه درته وایم تاسو دغه حساب کړئ او دا منسوسي درې چې رسول الله مبارک د دوشنبې په ورځ پیدا شوی دا د مسلم شریف حدیث دی ما ورسره لیکلی هم دي هلته بیا وګورئ هغه ولدت یوم الاثنین دی چې هغه دی د په دوشنبه پیدا دی اوس چې دغه شپې حساب کوي دا شل شپې د ذوالحجې دي بیا نورې میاشتې دي دا پله درې سره میاشتې پرک دي درې سره میاشتې کمې کوي یا نوي شپې کوي یا پرک دې شپې کوي یا دوې پرک یا یوه پرک په ټوله مراتب په 12مه باندې څوک نه راځي هغه دغه د نبي علیه السلام د پیدایښت ورځ یا د وفات ورځ هره ورځ چې دوی ورته وایي دا نه راځي. نو چې دا نه راځي نو دغه تاسو پام ورته وکړئ دې ته په پای کې بیا درته وایي دا وشت د کو ګرانو محترمینو د علماو په مابین کې هغه دغه
تاسې دغه بد نسبتونه مه کوئ او دونه غټ علماو ته العیاذ بالله چې بهرهلته د شعبو ملګري خلک پکې راشي نور راشي هغو ته داسې ویل سړی یقیني حیرانېږي. نو الله جل جلاله دې موږ ته عمل ته راکړي. ګرانو محترمینو، ما درته وویله چې دغه 12مه په دغه نقشه نه جوړېږي چې وفات او میلاد یو شي، بلکې راجح کول دا دی چې دا نه د وفات ورځ ده نه صحیح کېږي او نه د ولاد. اصح کول دا دی په ولاد کې خو مشهوره دا ده چې دغه 12مه ده، خو قولونه دوه دي. څوک وایي 9 دی، دغه یې راجح دی دغه د وفات نه. ډېر خو دغه دی مشهور دا دی چې 12مه ده، لیکن اکثره محققینو دا وایي چې 2مه د ربیع وه، د ربیع الاول 2مه ورځ وه. او په ولاد کې بیا اختلاف دی، څوک وایي 3مه ورځ ده، څوک وایي 9مه ورځ ده، خو راجح دا دی چې هغه 3مه ورځ وه. نو ولاد یعنی پیدایښت د رسول الله په 3مه ورځ وه او وفات یې په 2مه ورځ د ربیع الاول. یو بل کار نه سره لري، یو بل هغه هېڅ کار نه سره لري، هغه سره جلا دي. دغه یې راجح کول دی فتح الباري 8م ټوک 129مه صفحه، عمدة القاري 18م ټوک هغه 15مه صفحه، روض الانوف 1 ټوک 890 او انعام الباري 10م ټوک 538مه صفحه. والله سبحانه